السلام علیکم ملګرو، زه یم احسان الله سراج د اسراج سکیل چینل څخه ستاسو خدمت کې یم. دوستانو زیاتو ملګرو کمنټونه کړي وه او واتساپ کې مسیجان کړي وه چې ته د واتساپ دپاره هم داسې ویډیو که مخکې ما اپلیکیشنونه جوړ کړي وه، ویډیوګانې مې جوړې کړي وې، هغه اوس کار نه کوي. کله چې ستاسو د واتساپ شمېره بلاک وي یا بنده وي یا مسدوده سوې وي، نو هغه اوس نوې طریقه باندې تاسو خلاصولی شئ. کوم اپلیکیشنونه چې ما جوړ کړي وه یا کومې طریقې چې ما تاسو ته درښولې وې، هغه اوس 100% کار نه کوي، ځکه چې د واتساپ ورځ تر بلې پالیسي سختېږي. نو د دې دپاره به موږ نوې طریقې استعمالوو. نو دوستانو پیل کوم د پلی سټور څخه. پلی سټور ته چې تاسو کله راغلاست دوستانو، دې سرچ کې به تاسو ورته لیکئ دوستانو، دلته دې ځای کې به تاسو واتساپ ورته انتخاب کړئ دوستانو. واتساپ به تاسو دلته سرچ کړئ، دې ځای کې به تاسو واتساپ سرچ کړئ دوستانو. کله چې تاسو واتساپ راواړوئ دلته، نو دوستانو دا د واتساپ صفحه ده. دې واتساپ صفحې باندې به دلته تاسو کلیک واخلئ. ګورئ دا چې دی اپډیټ غواړي زما څخه، نو دا نوی راغلی دی. نو ګورئ دوستانو تاسو به کوم ځای ته راځئ. زموږ کار دلته د دې ځای سره دی، په دغه میاشتې کې دا چې دی نوی سوی دی. نو دوستانو دلته به تاسو کلیک واخلئ، بیا به لاندې راسئ. لاندې چې تاسو کله راغلاست دوستانو، تاسو ته 2 لینکه دلته درکوي. زموږ دغه اول لینک سره کار دی، دې ځای ته تاسو باید داخل شئ دوستانو. ستاسو چې هر براوزر ستاسو سره درسره وي مشکل نشته، خو زه کروم براوزر ته راځم، کروم براوزر ورته انتخابوم. نو دوستانو موږ ته دغسې یو صفحه خلاصوي. دې صفحه کې به بیا موږ راسو دې کونج ته، درو کرښو ته، دغه هیلپ به ورته انتخاب کړو دوستانو. دا به ورته انتخاب کړئ تاسو. نو د دوی سره مستقیم اړیکې دپاره هم دا ځای دی. نو دلته چې زموږ کار دی د دې سره دی، دغه لاندې بینډ اکاونټ، دغه ځای سره زموږ کار دی دوستان. دلته به موږ نوې طریقه باندې موږ شمېره خلاصوو. نو دا اول و، دا نور چې دی دا به تاسو دغه اول نه، دویم نه، دریم به تاسو ورته انتخاب کړئ. کله چې دا مو انتخاب کړئ دوستانو، بیا به تاسو لاندې ولاړ شئ. کله چې تاسو لاندې ولاړاست دوستانو، دغه ځای کې یس دی، دغه یس به ورته انتخاب کړئ. دغه ځای کې تاسو کومه لیکنه باید ولیکئ. نو دوستانو دې دپاره به تاسو زما د ټلګرام چینل ته راسئ. یوټیوب ویډیوګانو لاندې زما تر هر ویډیو لاندې زما د یوټیوب چینل لینک شته. همدغه ویډیو چې تاسو یې ګورئ، د دې ویډیو لاندې هم د ټلګرام چینل موجود دی. نو دلته زه ټلګرام ته راځم. په ټلګرام کې هغه اړین مواد ټوله پراته دي. دلته چې تاسو کله راغلاست دوستانو، ګورئ ما دغه یو لیکنه، انګلیسي لیکنه چې بشپړه په وضاحت سره دغه لیکنه د ډېرو ځانګړتیاوو سره د دوی د پالیسۍ خلاف نه ده. نو مطمئن اوسئ چې دغه لیکنې ما سوه، په بله طریقه تاسو نسئ خلاصولی. که تاسو د ځان لیکنه ورکړئ بیا نه خلاصوي. دا به د دې ځای څخه کاپي کړئ دوستانو، رابسئ دغه ویب سایټ ته، دلته به تاسو دغه لیکنه پیسټ کړئ. د دې طریقه زه تاسو ته ښیم دوستانو. نو اوس راځم ټلګرام ته. ټلګرام کې په واضح ډول دوستانو دلته نمبر نوشته کړی دی، ګوره یور فون نمبر. دې ځای کې به تاسو خپل هغه بلاک شمېره ولیکئ. ما تاسو ته اول هم ویله چې بغیر له دغه نوې طریقې تاسو شمېره بیا نسئ خلاصولی. که چیرې ستاسو شمېره 24 ساعته کوي، خو هغه خپله واتساپ ورته خلاصوي، د هغه څه بغیر بله کوم نه خلاصېږي. دلته به تاسو خپله شمېره اضافه کوئ، طریقه یې درته ښیم. دلته د کنټري دا هیواد، دغه ځای کې به تاسو خپل هیواد افغانستان ورته ولیکئ په انګلیسي باندې. که چیرې ستاسو سر نور سره خلاصېږي، دغه ځای کې بیا زه ایډیټ کوم، دلته انګلیسي افغانستان ورته لیکم. چې کله تاسو لاندې راغلاست، دلته ستاسو نوم غواړي چې ستاسو نوم څه دی. دې ځای کې ایمیل ادرس غواړي، ستاسو ایمیل ادرس. او لاندې چې دی دغه ځای کې هغه شمېره چې بنده سوې ده، یعنې هغه د واتساپ شمېره غواړي ستاسو څخه چې بلاک وي. نو زه بیرته راځم دوستانو، په عملي طور تاسو ته د دې طریقه درښیم. دغه ځای کې به دوستانو تاسو دا داسې انتخاب کړئ، دا چې مو کله انتخاب کړئ، دا به د دې ځای څخه لرې کړئ، پاک به یې کړئ. دا ځای کې دوستانو ګورئ تاسو، دې ځای کې به تاسو څه وکړئ، دغه ځای کې زه خپله شمېره انتخابوم. دې ځای کې به زه ورته ولیکم 93 اویا، بې سیمې شمېره ورکوم، خو زما شمېره خلاصه ده فی الحال.
دا نوې طریقه ده ستاسو دپاره د ویډیو په خاطر چې زیاتو ملګرو زما څخه غوښتنه کول، نو دغه ویډیو مې ورته چمتو کړه او دغه ځای کې به تاسو افغانستان ورته انتخاب کړئ دوستانو. دې ځای کې به تاسو افغانستان ورته ولیکئ. زه راځم ورته لیکم افغانستان. نو دوستانو تاسو به ورته ولیکئ افغانستان چې تاسو کله دلته ورته ولیکئ دوستانو، بیا به لاندې راسئ. دغه ځای کې تقریبا 490 یعنې 500 دا لیکنه ستاسو لیکنه باید لږ وي، خو دلته زما لیکنه زیاته شوې ده. زه به کوشش وکړم چې لیکنه اصلاح کړم او دغه مطابق 500 تورې وي. نو دلته تقریبا زما لیکنه غټه وه، خو اوس دپاره لږه وایستله، یعنې یو څه پاته شوه. نو دوستانو بیا به تاسو څه وکړئ، بیا به دغه سبمیټ دا ځای باندې انتخاب کړئ دوستانو. دغه ځای بیا به تاسو دغه ځای کله چې مو دا ځای ورته ووایه دوستانو ګورئ. نو دوستانو کله چې تاسو ته دغه علامه راوړله تر کمپنۍ میسج ولاړئ ورسېدئ، نو اوس به تاسو یو بله طریقه هم ورسره وکړئ. دلته به تاسو دې ځای ته راسئ دوستانو، دا به ورته انتخاب کړئ. دې ځای کې هم تاسو شمېره استولی شئ. د دې څخه لاندې دغه سره زموږ کار دی، دې ځای ته به بیا تاسو راسئ. دلته چې تاسو کله رالاست دوستانو، نو اوس پوره طریقه زه تاسو ته ښیم. د دې څخه به دلته د هېواد کوډ ورته انتخاب کړئ. زه افغانستان ورته انتخابوم، تاسو چې هر ځای یاست هغه ملک ورته انتخاب کړئ. دلته مثلا زه خپله شمېره ورته انتخابوم. دا به تاسو کله ورته انتخاب کړه، بیا به راسئ دلته ایمیل ادرس. زه دا یو ایمیل ادرس ورته اضافه کوم. دلته بیا هغه ایمیل پورتنی ایمیل باید تاسو کښته هم هغه ورته انتخاب کړئ. نو دا بیا لاندې پیسټ کړئ. بیا به لاندې ولاړ شئ. تاسو په انډروید کې استوئ، نو د انډروید به ورته انتخاب کړئ. لاندې چې کومه لیکنه ما تاسو ته درکړې وه هغه لیکنه به تاسو پیدا کړئ دوستانو. اوس نو دغه ځای کې بیرته تاسو خپل لمبر ور اچولی شئ دا ځای څخه. بیا تر دې ځای پورې دلته تاسو خپله شمېره ور اچوئ دوستانو. دې ځای کې تاسو خپل هېواد ورته انتخاب کړئ. لاندې ګوره دوستانو، دغه ځای کې به تاسو خپل نوم ورته ولیکئ. دې ځای کې به تاسو ایمیل ادرس ورکړئ. دغه ځای کې د واتساپ شمېره. نو زه راځم تاسو ته عملي طریقه درښیم. دې ځای کې به دا لرې کړئ. دا چې مو کله ایسته کړئ، دې ځای کې به تاسو ورته ولیکئ. دلته به تاسو کله شمېره ورته ولیکل، هېواد کوډ 2 دا زما خپل شمېره ورته انتخاب کړه. دې ځای کې بیا تاسو دلته هېواد ورته انتخاب کړئ. زه ورته لیکمه بخښنې سره افغانستان. د افغانستان چې مو کله ورته انتخاب کړئ، بیا به تاسو لاندې راسئ. دغه ځای کې به تاسو دلته زه ورته لیکمه دغه ځای کې به تاسو ایمیل ادرس ورته انتخاب کړئ دوستانو. دې ځای کې زه یو ایمیل ورته انتخابوم. خیر په هر صورت دلته زه ورته لیکم دغه یو ایمیل ورته انتخابوم. دې ځای کې بیرته تاسو شمېره ورته انتخاب کړئ.
نو په دغه طریقه باندې تاسو خپله شمیره خلاصوی شئ دوستانو. بیرته زه ورته لیکم درونې وي. کله چې ما خپله شمیره ورته انتخاب کړه بیا به دغه نیکسټ دا به باندې کلیک کړئ دوستانو. بیا به سینډ باندې وست شمیره په دا رقم باندې کمپنۍ ته ولېږل. دغه ځای چې تاسو ته راوړئ شمیره ولاړه. نو ستاسو ایمیل ته ځي. ایمیل ته بیا راځو. موږ ګورو ایمیل ته راځو. نه کوم ایمیل چې زما سره موجود و همدغه. نو دوستانو کتلی شئ په هماغه ګړي باندې ماته یو میسج راغلی. ګورئ دوستانو دغه لیکنه ده د بندېدو په اړه باندې دقیقاً د معلومات خو زما شمیره لا خلاصه ده. ما مرسته غوښتې خو زما شمیره خلاصه ده دوستانو. په هماغه ګړي کې تاسو ته معلومات درکوي. زما شمیره خلاصه او بلاک نه وه. نو همدې خاطر باندې بیرته ماته میسج راولېږئ د پورتنۍ برخه کې دا میسج. او دلته زما هغه کوم نوم ادرس و شیان چې ورکړي وو د افغانستان دغه ټول هغه ټیکټ نمبر و دا شیان یې پورته کړل. نو دوستانو په دغه طریقه باندې تاسو خپله دوستانو زه راځم. دغه زما د یو جالب ویډیوګانې په دې کې شته. د دې لاندې ډسکریپشن کې بیا تاسو ته هغه کوم لینکونه او اړین مواد چې دي هغه تاسو ته هلته موجود دي.